بسم الله الرحمن الرحیم. خلاص اکسل د سیده رن به اکسل څنګه راوهی درن به اکسل څنګه راوړی وینډو بٹن وهی پلس آر وهی وینډو بٹن پلس آر دلته براش اکسل وهی اکسل خپل ټایپ کته به چې اکسل وتاته کولوش اکسل خو ته کولو شو دلته سو خبرې دا چې تاسو کوم سپین خط دا سپین پیج تاسو لکه مخکاری کنه دا زموږ د اکسل شیټ دی چې اکسل شیټ موږ سره دی او دا کوم شان چې موږ سره دی کنه دا شان دا چې دا تیار پروجیکټ دی تیار پروژې دي چې د تر سره شوی دی او د کېشته دې نه مونږ ټاغه سیش مړه دې باندې کلیک کوم صرف نمونه پکې چینج کوم نو تیار پروجیکټ یې زموږه استعمالو پوه شو دی باندې ښه دلته راشه د لیکل اکسل د لیکل ریسنت سمانه چې دا اوس ما دلته کوم فایلونه کولو کړی کوم فایلونه چې ما اوس کولو کړی ریسنت معنی اوس کنه دلته چې ما کوم فایلونه راکې کنه دا ټول فایلونه ما چې کړی دي کولو کړی دي چې مې کړی دي کولو کړی دي زموږه درسيږي دغه چې کنه چې ما کوم فایلونه کولو کړی هغه ما دلته راځي خیر پوښتنه زده کنه چې یو ساده دا دلته چې کوم فایلونه راځي کنه دا د ماته رانشي دا د ماته چیو شي رانشي ته به راشي دی باندې بکلیک کی کله چې دی باندې کلیک ته به راشي فایل ته او فایل کې به چې راشي آپشن ته به راشي کله چې آپشن ته راغی ته به راشي چرته به راشي ایڈوانس ته به راشي او په ایڈوانس کې چرته راشي ډسپلی ته به راشي ډسپلی ته دلته وګورئ شماره 50 تا د دې اخیرنی حد 50 ته منظري حد 25 ته او ټوټ حد 0 دی زه دا 0 کوم دا مې کله 0 کوم صحیح ده او دا زه وکې کوم اوس وګورم دا کټ کوم او پس د سر نه بیا کولاوم شته نشته ښه اوس ورته ګورم زم نه ماته د ټول راشي زه راځم فایل ته او د فایل نه پس راځم آپشن ته او په آپشن کې راځم چې شته ایڈوانس ته او په ایڈوانس کې راځم چې شته ډسپلی ته راځم څه ده کنه دا د ما صفر کړی دی کنه دا بس شي کوم زه 50 پیګم یا 25 هر څه به ته کې فرض مثال دی 25 کوم چې 25 په فایلونو ساته 25 چې زیاتیږي مې ساته وګورئ دا کټ کوم بیا یې کولاو راغلی ګونې راغلی یو کس نه پښتنه کې چیرې ما لیکلي امازون شیټ بای سمیم دا نه دی دا یا الله خیر دا نه دی دلته ولا مرغه یا نه توبه دا پن کوم چې کوم پن کوم یې زم دا نه خو کیږي باقي ټول یې خوش دا نه خو کیږي او دا یې خو کیږي چې امازون شیټ بای سمیم دا نه خو کیږي باقي د ټول خوشي تراشه دي تراشه کلیک کاول تراشه آپشن تراشه او په آپشن کې راشه ایڈوانس ته راشه او په ایڈوانس کې څه ته راشه ویز ډسپلی لاندې راغلم ګوره نظر مې کمزوری شوی دی څنګه ښه راځم ګورئ صفر کوم چې صفر مې که نه اوکې بټن وهم کټ بیا یې راولم هم چې را مې څومره دوه شته نور یو هم نشته دی څه شو پوه شوئ اوس راځم بیا تیار پروجیکټ مې راوست بیا راځم دې ته کلیک کوم زه هم نه یاره دا ټول یې په خپل ځای باندې خپل راشي ټول یې څه شي واپس راشي نو بیا راشه فایل ته فایل کې راشه آپشن ته او په آپشن کې راشه ایڈوانس ته او په ایڈوانس کې راشه ته راشه ډسپلی ته راشه دا چې کوم مینی مې ماته څو که 50 کمړه دې باندې زه کلیک کوم کټ کوم او د سر نه بیا راولم او ټول وي څه شو او شي خسي ښه اوس راځو بلې خبره ده د اکسل نوم دی کنه اکسل د خلک کوم نمونه یوز کوي صحیح ده اکسل لپاره خلک کوم نمونه یوز کوي سره کوم موږ دا غټو د کیبورډ نه کنټرول شفت ډاټ سره غټیږي کنټرول شفت کامې سره شي کی کمی شارټکټ دی ښه چې شي د ویډیو کنټرول پلس شفت پلس ډاټ دې سره شي کی اندازه غټیږي او کنټرول پلس شفت پلس کاما دې سره شي کی کمی صحیح شو
او هم تاسو دې شي کولای شي کمولای شي او اضافه کولای شي څه شو پوه شئ خسي خرجوا اكسل ته خلک کوم نمونه دي ځینې خلک ورته اکسل وایي څه شو ځینې خلک ورته ام اس اکسل وایي ځینې خلک ورته بوک وایي چې شي ځینې خلک ورته بوک وایي ځینې خلک ورته ورک بوک وایي چې شي ځینې خلک ورته ورک بوک وایي ځینې خلک ورته ډیټا ځینې خلک ورته ډیټا څه شی وایي ډیټا ورک ورته هم خلک وایي مختلف نومونه دي پر اخیستل کېږي ځینې خلک ورته مایکروسافټ اکسل وایي ځینې خلک ورته بیا ایکس ایس ال اس ورته وایي مختلف نومونه ورته خلک کوي صحیح ده دا چې لپاره یوز کېږي د اکسل لپاره یوز کېږي خو عموما موږ په څه باندې پېژنو اکسل باندې پېژنو ښه بیا اوس راځو اکسل ته اکسل دا د اکسل نه اضافه خبرې چې ما ورته وکړي ښه تاسو دلته وګورئ دلته یو لین داسې چاپېره شوی دی ښکاري ته دې ته ویل کېږي سل څه شي دې ته ویل کېږي چې سل یو دانې ته سل ویل کېږي چې ویل کېږي سل ویل کېږي بیا دا چې موږ سره کوم دي که نه دا دې ته موږ دې ته ویل کېږي چې کالم څه شي کالم دا اوږدوالي باندې چې کوم شیان دې ته ویل کېږي کالم څه شي کالم او دا په پلنوالي باندې چې دې ته ویل کېږي چې رو دې ته ویل کېږي چې روز اوږدوالی کالمز او افقي عمودي چې راشي کالمز او افقي چې راشي چې راځي روز دې دواړو باندې پوه شئ ښه صحیح ښه دې نه پس ورته وګوره دې نه پس راځو فایل ته په فایل کې خو یو انفو ده انفو معنی چې معلومات دي صحیح شو ته دا دلته لیکلي پروډکټ ورک بک وګوره دې ته ورک بک نوم استعمال کړی کوم نوم ورته استعمال کړی وګوره ورک بک دا نوم ورته استعمال کړی د اکسل لپاره ته کولی شي دا په کوم مرحله چې په کوم ځای کې کار کوم او ما کومه لیکنه کړې ده ته دا دې څه کولی شي پروډکټ کولی شي پروډکټ څه ویل کېږي هغوی که نه اکثره خلک وایي هغه پروټیکټ می زما ساتنه وکړه پروډکټ په انګلیسي کې څه ته ویل کېږي ساتنې ته ویل کېږي دلته هم ساتنې ته ویل کېږي د پروډکټ دغه د ستا فایل دی تا پکې لیکنه کړې ده دې دپاره چې بل څوک یې ونه ګوري ته څه وکړه دې ته پاسورډ ورکړه بغیر ستا د پاسورډ نه به دا نه کولاویږي کله چې ته پاسورډ ورکړې دا به څه کېږي کولاویږي فهمیدي شما فهمیدي تاسو زه فارسي زده کوم ښه زه فارسي کې ډېر ضعیف یم دلته راځي نیو څه معنی نیو دا معنی چې نیو باندې زه کله کلیک کوم ما له بل راکړي څه به راکړي ما ته وګوره بل پیج راکړي فهم دی ورته بل بشي کوم چې ما سره پخوانی و وګوره پخوانی و مې او نوی به هم ماته راکړي پوه شوئ ښه اوس دلته دا څه معنی لري دا صف او صفات څه معنی لري فرض مثال دلته زه لیکم جان او لاندې راځم هغه نومونه ما ته ولې راغله اټومیټیکلي دا نومونه ما لیکلي وو نوم لیکلي خو ډایرکټ ما ته راغله دا ولې راغله دا ما د کوم ځای نه راوځي خبره شته دا ما له دې ځای نه راوځي فایل ته تللی یم بیا راغلی یم آپشن ته راغلی یم جنرل ته او په جنرل کې خار ته راغلی یم چېرته کله ما له ځای هېرېږي ښه Customize ribbon, quick bar, and center. خلو دا پیدا کول غواړي بعضې وخت مانه غیب شي زه پسې بیا ګرځم بیا هغه ځای نه دا یوه مهمه خبره دم نو خو زما د ذهن نه ووته چې دا ما کوم ځای راوست دا دی دلته اډ دلته به ته راشي دلته که نه دلته ته غواړې چې دا ما چې ما یو جان ولیکل که نه او لاندې راغلم نو ټول نومونه ما ته راغلل ولې راغلل ما دلته اډ کړي ما فټ مثال لیکلي جان انټر مې وهلی بیا مې لیکلی و خان انټر مې وهلی بیا مې لیکلی چې ولي بیا انټر مې وهلی بیا مې لیکلی چې فرض مثال جاني بیا مې لیکلی دا بیا مې لیکلی چې سمیم بیا راغلم دا بیا لیکم چې مثال ساحل بیا راغلم انټر دا ټول اخر کې مې دا سره چک کړی و اډ مې وهلی چې مې وهلی اډ مې وهلی دا ما سره څه شي
اډ شوی دا د اغیز نه راوستي شي څه هل دا ما دا ولیکل تاسو ته اگزامپل در کومه کنه صرف څه باره کې دا دغه باره کې ښه دا اوس کاپي کوو زه راځم دلته زه راځم سیف ته چېرته راځم سیف ته سیف باندې کلیک کوم چې کله مې کلیک راځم چېرته راځم براوز ته راځم چې براوز ته کله راغم دلته زه کوم نوم ورکوم بک ون نوم مال ورکړی دی خو دلته ته راشي تا ته څه وایي دا په کوم یو ډیزاین کې چاپ کول غواړي پی ډي اف کې چاپ کول غواړي په کشش کې چاپ کول غواړي د پی ډي اف هم شته عموما موږ کوم څو نشان استعمالوو دوه نشان استعمالوو یو ته ویل کېږي پی ډي اف او بل ته ویل کېږي چې همدا ورک بک دی صحیح شو خدي باندې کلیک کوم چرته کاپی کوم لکه زه کاپی کوم په ډیسک باندې کاپی کوم تر اعظم دا وهم کاپی نه بغیر دا کټ کوم چې کټ مې کوم دا خو مخکینه دا وکټ صحیح شو خماسه سن باندې کاپی شوی دی په کوم باندې کنه نن څنګه رسید بل لکه ولی خو دا خماسه درې نه ماړه دا خو دې خبره ده دا خو دې خبره خاطر ځنې ویډیو کنه کومه ځلې کوم شي خاصه کې شوی ځلې کوم چې فرضي مثال څه شو لیکم ځلې کوم حفصه حفصه ما ولیکله یو فرضي مثال زه راځم لیکم چې سنا څه شو دا ما ولیکل کنه زه غواړم دا اوس په سیف کوم دا به سره کوم سیف کوم یو نوې لنډه طریقه چې دا کنټرول اس دا طریقه د سیف شو او که ته راشي دلته کلیک کړي دا هم شو سیف شو دې وخت کې دا زه کټ کوم کټ مې کړ او د سر نه پس بیا کولاوم مې کړ ګوره ما سره څه شوي سیف شوي پوښتنه دا ده چې استاده سیف وظیفه خو دا ده نو د سیف اصل وظیفه څه ده سیف اصل وظیفه دا ده دلته زه لیکلی کوم فرضي مثال زه لیکم څه شي زه لیکم چې شاهد څه شو لاندې لیکم فرضي مثال انور صفه دې ته ویل کېږي که نه د ما نوې لیکنه وکړه که نه زه هم دغه نوې لیکنه چې دا په دې کې پاتې نه شي او ما ته د یو بل فایل راشي په بل نوم باندې زه غواړم چې دا زوړ فایل چې دی که نه دې کې دغه لیکنه نه وي زه یو نوی فایل چاپ کول غواړم چې نوی فایل یې په بل نوم باندې نو زه راځم فایل ته په فایل کې راځم چې صرف اس ته راځم بیا راځم براوز ته او دلته ورکوم بل نوم ورته ورکوم څه نوم ورته ورکوم دلته زه نوم ورکوم چې صمیم صحیح ده صمیم نوم ورکوم صحیح ده چېرته کاپي کوم زه راځم ډیسکټاپ ته دلته کاپي کوم اوس ورته ګوره دا کټ کوم کټ مې کړ ګوره صمیم په نوم باندې بل راغی زه خو ستا بک ون دغه کوم دې کې ما شاید انور لیکلی اوس شته نشته پرې نشته اوس نشته خو په دې بل باندې که زه کلیک کوم په دې کې به څه شي په دې کې به شاهد انور وي په دې کې به شاید انور شي وي ګوره ما بل فایل هم راکړ صمیم په نوم باندې او نوې لیکنه چې پکې ما کومه کړې وه په هغې کې نه وه په دې کې وه کنسپټ کلیر پوه شوئ ښه اوس بله خبره زه دلته راځم او زه کلیک کوم صفحه باندې خو پوه شئ اوس راځم پرنټ ته پرنټ کې څو دانې خبرې دي ښه دغه پرنټ دی اوس به دا پرنټ سیسټم دی پرنټ ډېر زیاته مهمه ده پرنټ باندې پوهېږئ ښه صحیح دا پرنټ ډېر زیات مهم دی تاسو مکتب کې کار کوئ که نه تا ته لنډ استاد ووایي مدیر درته ووایي چې داسې کار وکړه استاد یې ستاسو نوم دی کرشمه تا ته وایي چې استاد یې دا واله دا ځان له پرنټ کړه بیا به دا څنګه پرنټ کړي تاسو نه زه نه پرنټ کوم که نه دا داسې پرنټ کېږي ښه دا ورکه ده که نه دلته لیکلي پرنټ چې ته د پرنټ اول به څنګه چل کوئ دلته چې لیکلی دی ALPDF د ادارې خو تیار خیره پرنټ تیار وسلي که وسل نه تاسو به دلته وګورئ چې هغه کوم پرنټر دی نوم یې څه شی دلته نوم شته خو نشته دې نه هم چیک کولی شي او د کنټرول فینل نه هم چیک کولی شي کوم ځای نه د کنټرول فینل نه هم چیک کولی شي ښه زه دا ورکه چاپ کوم تا ته څه وایي څو دانې کاپیز دی نه دي د پاسې څه لیکلی کاپیز دا معنا دا یو ورکه دا چاپ کې که نه څو دانې کاپۍ نه تلي یو دانه تلي دوه دانې تلي درې دانې تلي زه ته مې داسې کار وکړه دې نه زه درې دانې کاپۍ نه لم پرنټ باندې کلیک کوم ډایرکټ ما سره پرنټ شي ډایرکټ ما سره څه شي پرنټ شي ښه زه خو ته درې دانې کاپۍ نه لم خو دلته راځم
تا ته څه وایي دې کې ګور څو خبرې تا ته څه وایي ښه دلته یو سیټینګ دی څه وایي وی پرنټ اکټیف شیټ هغه ورکه دله چاپ کړمه کوم چې اکټیف ده برهانه چې کومه ده هغه دله پرنټ کړمه بیا دله څه وایي تاوله کې ده دویم کې څه وایي وی پرنټ انټایر ورک بک دې کې چې دننه کوم دي ټول دلته وکړمه او اخر کې چې پرنټ سلیکشن کوم چې تاسو سلیکټ کړي ده کوم ورکه چې تاسو سلیکټ کړي ما هغه دله وکړمه او بل شي راځي نورمال مارجن دا خبرې خو دې خبرې نورمال مارجن معنا خېلې کړي تاسو کله ورکه راوخلې کنه قسمه ورکی دا کې دا د سیوري دغه په شوی لکه وخت موږ یو کتاب جو ورکه لیکو کو نیوز په کې لیکو کنه موږ دا دغه د سکه خط کش کې د سلیکر خو واسو سالو د سپیس ورکه دا غو مرجن دي په توګه ورکول خو دي هم ورکول شي سش خدي ته ګوره کولټډ او ان کولټډ دا سمانه کولټډ دا معنا کنه چې یو دوه درې شماوار دي دغه ورکه شي چاپ شي او ان کولټډ سمانه اول یو درې ځله دوه دسي پوهیږئ آفرین لیټر سمانه دلته د ورکو اندازې دي چې هر ورکه کومه اندازه لري افغانستان کې عموما کومه استعمالي A4 استعمالي کوم استعمالي A4 هم A4 استعمالي او دا دغه د نورمال مارجن وخت مشته سویل غره وایټ ورزه مکنه چې ټاپ نه ټاپ پاسنه برخه به 0.5 وي او بوټم 0.5 وي معنی چې لیکل خطا شي لاندې لیکل هم تا شي او لیفت نه لیفت 0.5 وي او رایټ چې دا شي 0.5 وي معنی دې رقم لیکل خدي رقم لیکل او تاسو د څه شکل د ښکاری مخامخ پام دې ورته دا بل شکل له دا شکل دی دا چې موږ شي کوی نوځي پیډو خلنه ورته مې ټول ته کمپیوټر نه هم کول شي او دا خو د کمپیوټر دا خو د اندازې دي لکه ګوره دلته څه باندې اندازې دي فټ شیټ اون ون پیج معنا په یو پیج باندې یو ورکه چاپ کول څه شو او فټ آل کالمز اون ون پیج معنا دا ټول کالمونه راځي دا په یو پیج باندې سیټ کوم سیده فټ کوم راولم او فټ آل روز اون ون پیج دا ټول روګان راځي په یو د باندې شي کوم دا ټول روګان راځي په یو پیج باندې شي کوم اوس موږ سره په وخت دغه نشته ښه موږ سره چې دا پرنټر وې کنه دا ټول پرنټ کوي ورکه پرنټ کړی وي او ډېر ښه پوه شي په وخت چې پرنټر نشته دی خو سره ایډیا خو مو واغسته خو خو شي کنه څه مشکل خو باندې ښه صحیح خو اوس راځو دی ته دا وځه کټ کوم صحیح دا به سره کوم کټ کوئ کنټرول ا وهئ آل سلیکټ کنټرول ا وای آل سلیکټ دا لیک ډیلیټ بٹن وهئ ټول چیک کیږي ډیلیټ کیږي صحیح نه اوري دلته مخکې وای نه راځي اوس ما غل درسي ها کنټرول ا باندې ټول سلیکټ کنټرول ا باندې ټول سلیکټ بیا به ډیلیټ وهي ټول به شي ډیلیټ شي په دې ریته دې نه په زمانو आवाज نه غټي ښه صحیح دا ورته سویل پېښ پښتنه کوي خیر دی خطا حق دی صحیح ده ښه خو څه دا ورته ځلې کوم فرضي مثال واحد صحیح ده واحد مې ولیکل صحیح ده دا چې کومه کټ کومه اول کټ اپشن دی به کاپی اپشن دی صحیح ده دا کټ کوم دې باندې چې کلیک کوم دلته کټ وهم نو چې کټ وهم دا به شي غیب شي شارټکټ کی څه ده کنټرول ایکس کنټرول شي ایکس کنټرول ایکس کنټرول سی کاپی ده د کاپی په وله کې څه راځي سی او پی واي کاپی راځي کنه نو شارټکټ څه شو کنټرول سی خاصو سره د دې کاپی کومه د څه هم کنټرول وی ورا د کاپی شو پیسټ سره څه کیږي د پیسټ شارټکټ څه دی کنټرول وی اوکې ښه دا خوش اوس کاپی سمانه دې باندې کلیک کوم او مینیول تر لازم چې لازم کاپی نو کوم ځکه کاپی کوم دلته کاپی کوم کنټرول شی وم دلته لند و پیسټ دا پیسټ باندې کلیک وره کاپی شو کاپی شو کنه خبرې ډول باندې کو شوي خو دې بلې خبرې ده کنټرول ال ډیلیټ وا دې ریزن خو څه دا وزري کوم دلته خبر ځلې کوم چې دلته ځلې کوم جان دلته ځلې کوم شي خان دواله مې ولیکل شو دې ته زور کومه سور رنگ ریډ کلر اوکې
او دې ته زه ورکوم لایک یلو کلر یلو نو لایک ډیټ کلر داسې کلر مې ورکړ صحیح ده زه په کلرونو کې ډېر غلطېږم ښه کلر صحیح نه پېژنم ښه دې له مې دا کلر ورکړ دې ته مې دا کلر ورکړ زه وایم چې دې ته چې ما کوم کلر ورکړی که نه دا کلر بیا زه دې ته هم ورکړم دغه چې دی که نه فارمیټ پینټر دا په یو شي کې ډېر ښه استعمالېږي کله چې تاسو ته منوګراف لیکئ که نه منوګراف تا ته څه وایي دا منوګراف ما ته ولیکه خو د پلانکۍ لیکنه کې ولیکه تا ته خپل لیکنه درکوي په دې لیکنه کې ولیکه لکه مونږ ته بهیراج په نوم باندې وکړي چې په هغې کې وکړئ دې کې لیکنه وکړئ که نه نو ته چې اوس دا خپل لیکنه راغواړې هغه په بل شي کې او تا نه غوښتې بل شي کې ده چې کوم شي کې ده نه غوښتې ده هغې کې یو وړکې جمله ولیکه وړه جمله او دلته راشه کارپینټر باندې لکه اوس دا دی که نه دې باندې کلیک کوم کلیک مې کړه که نه او بیا څنګه چلو کاغه کومه لیکنه چې نه غوښتې ده په هغې سره به باندې به کلیک کړي او بیا په دې باندې کلیک کړي یا به سلیکټ کړي بیا په دې باندې کلیک کړي او بیا دا ټوله ورقه باندې یې راکاږه دا ټول به د هغې خاصیت غوره کړي ګوره دا اوس به د دې خاصیت غوره کړي ګوره ښه سور شو که سور نه شو دې نه اصل کې هلته کار اخیستل کېږي پوه شو لکه فرضي مثال دې له زه رنګ ورکوم ګوره ښه دې له زه رنګ ورکوم داسې رنګ ور مې کړل داسې رنګ صحیح شو دلته راځم په چش باندې کلیک کوم او فارمیټ پینټر باندې کلیک کوم کلیک مې کړه که نه اوس راځم ګورې ګوره برش دی برش یې چونه کوم دې باندې څنګه کلیک کړي دا به د هغې نه غوره کړي پوه شوئ ښه صحیح ښه اوس دا دلته یو خبره پاتې ښه دا خبرې زده کوو بیا به دا نور در سبا ته ووایو څه دی که نه چې ویډیو یې بیخي غټېږي دلته زه کلیک کوم دلته زه کلیک کوم جان کلیک مې کړ راځم لاندې هم راغلم صحیح شو دلته ورته زه کلیک کوم فادر نیم فادر نیم لاندې راځم دلته بس یو نومونه به له ورکړو صحیح ده ټول فادر راغلم سیلري مې ورکړو صحیح شو سیلري فرضي مثال دې ځوان تنخواه څومره ده دې ځوان تنخواه چې ده 3000 ده بیا دې تنخواه چې ده 3000 نه لږ ډېرې وي صحیح ده که نه 10000 ده لکه چې نه ښه ستړی ښه زما ته ښکاري سړی خورئ اټومیټیکلی ګوره تنخواه کمېږي اکسل کې دا کار ښه دی ګوره ما د بعد 10000 ورکړه که نه او لاندې مې څو ورکړه 90000 مې ورکړه څومره کیپ مې راوسته یو زر مې کیپ راوسته ته به دواړه سلیکټ کړي او ډبل انټر ووهه ډایرکټ دا نور کیپ دو خپله راوځي اټومیټیکلی ښه اوس ته ګوره زه په دې باندې کلیک کوم داسې او دا چې وهم کاپي وهم کله چې کاپي وهم د پیسټ ته راځم د پیسټ کې یو نوی اپشن راغلی دغه اپشن دی ښه دغه اپشن دی پیسټ پکچر دلته زه راځم او په دې باندې کلیک کوم پیسټ پکچر کلیک مې کړه که نه کاپي ده سوري کاپي ده ښه چې اشاره دې ورته وکړه ښه اوکې بټن وهم او دلته راځم چې کوم پیسټ کوم دې ما ته یو شی راکړه پکچر یې ما ته راکړه شی ما ته راکړه پکچر یې ما ته چې وکړه راکړه وایي دا یې پکچر دی پام دې ورته ښه که زه دلته کلیک کوم دې باندې داسې په دې حال کې او دلته راشم کاپي ته او په کاپي کې راشم کاپي اس پکچر چې دلته راشم او په دې باندې کلیک کوم بټ میپ دا وهم او دې وخت کې دلته راشم او چې هم پیسټ وهم نو ما ته به ګوره دا راکړي وګوره په دې او دې کې فرق شته که نشته دې دواړو کې څه فرق دی آفرین بل دې باندې چې داسې کلیک کوم ګوره هغه نه ښکاري او که دا زه راواخلم ګوره دا ښکاري ورته پام دی بل د دې لیکنې ته وګوره دې لیکنې ته وګوره یو چې دی ګوره واضح ښکاري بل واضح نه ښکاري پوه شوئ بوډاګانو پوه شوئ ښه صحیح زموږ درس بس دی نور به سبا وایو صحیح ده